ویمه ها ویمه خبر شوی یم چې په عمران خان زموږ په خوږ لیډر پسې د پاکستان د امت مسلمه په پوزه پسې شاهد افریدي ډبرۍ خبرې کړي دي سوی چې عمران خان له هغه سزا ورکړي چې کوم د عبرت نشان جوړ شي نو ولې زه چاشلولی یم زه چاټرتولی یم ولې داسې به دې راکاږم چې چا به راښکلی نه یې ګورې که آینده دې زمونږ په لیډر پسې خبرې وکړي په جرمنو بادرنګو به دې وشلومه په ملو به دې وشلومه را به دې کاږمه و ډبرې و کوتې و کلاوي و سستي و چیتکې و هلکګې و نیمکې و نیمپوسې و ټرتې. په سوشل میډیا یو مسله روانه ده د شاهد خان افریدي او د عمران خان. شاهد افریدي څه ویلي دي دا راته ووایم. شاهد افریدي یو ټویټ کړی دی، په هغه ټویټ کې ویلي دي چې د 9 مۍ کوم ملزمان دي هغو له دې برپور سزا ورکړی شي او وایي هغه د عمران خان ولې نه وي. د هغې نه پس بیا چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف کم ځوانان چې دي هغو شاهد خان افریدي ته کنځل رد بد مختلف قسمه داسې الفاظ ورته استعمالوي چې هغه د ویلو هم نه دي. تصویران به له یو شان او بل شان ایډیټ کړي وي او هغه به شیر کوي. زه دلته سیاسي خبره څه نه کول غواړم ځکه د تحریک انصاف والا خپل نظر دی او پی ټي آی والا کم د شاهد خان افریدي ته چې څه وایي هغه خپل کار دی. خو آیا داسې کنځل رد بد ویل هغه نه دي پکار ځکه که اوس سیاست دی او یو ملک دی جمهوریت دی چې څوک څه وایي هغه به وایي داسې حد ته خبره نه دي بوتلل پکار چې هغه ته بیا کنځل او رد بد لکه تاسو چې په سر کې کم د ګلچاحت ویډیو هم وکته په هغې کې هم هغه داسې څرنګې خبرې کوي داسې رد بد پکې وایي لکه هغه د ویلو نه وي. نو ما هم غوښته چې تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم چې داسې کنځل یا رد بد هغه یو بل ته مه کوئ ځکه موږ پې سپک ښکارو. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.